کندهار ښاروالي د ښاري پرمختګ او د ښاریانو د ژوند د اسانتیاوو د پراخولو په موخه د خپلو انکشافي فعالیتونو په لړۍ کې د ښار په بېلابېلو ناحیو کې بنسټیزې پروژې په منظم ډول عملي کوي. بل وطن به جوړوو رغونه یې کوو ژوند یو مونږ یو د بل ساتنه یې کوو. په همدې لړۍ کې د 5مې ناحیې اړوند د حاجي عزیز په سیمه کې د چریو جوړولو چارې په چټک او اساسي ډول د بشپړېدلو په حال کې دي. د دې پروژې له پیل راهیسې د یوې کوڅې د دواړو غاړو د چریو رغنیزې چارې بشپړې سوي دي او د بلې کوڅې د چریو د جوړولو چارې تر دې مهاله شاوخوا 80 سلنه پرمختللي دي. کندنکاریش که خلاص شد بعد از ما بید جوچک هست بیدش هم اندازیم اما خود فرششه بعد از اون یک روز فرشش وقت میگیره و بعد روز بعدش هم ما قالب برش بستیم و دیوال از جوچه را جور میکنیم. د یادو کوڅو د چریو ټولیز اوږدوالی 920 متره دی چې د ټاکل سوو معیارونو له مخې رغول کیږي. یو خو د خټو مخنیوی وسي بل به دغه د کورو ابدرپ اوبه چې راوځي د کوڅې څخه به ایستي په چرۍ کې به روانې یعنې په 100% اوس موږ په دغه خوشحاله یو. دغه انکشافي پروژه نه یوازې د سیمې د ښاري جوړښت د منظمېدو لامل ګرځي بلکې دا مهال لسګونه تنه کارګرو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه هم برابره سوې ده. اما د کور مخته کار د شروع دی موږ په کار کې درولې یو خدای خیر وکړي موږ ډېر ښاروال صاحب خوشحاله یو. کندهار ښاروالي ژمنه ده چې د ښاري پرمختګ منظم ښاري جوړښت او د ښاریانو د هوساینې په موخه به ورته انکشافي پروژې په پرلهپسې ډول عملي کوي. وطن سیالانو جوړوم